Assalamu alaikum everyone, welcome back to my YouTube channel The Best Knowledge. نن موږ راځو د date, this date او د these او those باره کې خبره کوو. ورسره یو څو نور الفاظ هم شته چې تاسو په دې ویډیو کې وښایو او تاسو به ورسره د روزمره انګلیش ویلو ټیلنټ زیات شي او تاسو به ورسره په یو بل سره په خپلو کې خبرې کولی شئ او خپلو ملګرو سره په یو بل نه تپوس کولی شئ او د هغې جواب به هم ورکولی شئ. نو راځئ چې دا ویډیو شروع کړو. نمبر ون څه شی دی؟ دیس او دیز. د دې دواړو معنا څه ده؟ د دې دواړو معنا ده دا. څه شی؟ دا. یعنی دا شیز زما دی، دا د هغه دی، دا د ده دی او دا پن دی. دا د دې دواړو معنا څه شی ده؟ دا. بیا د دې دواړو فرق څه شی دی؟ دیس مطلب د یو شیز دپاره استعمالیږي. څه شی؟ د یو شیز دپاره استعمالیږي. او دیس چې دی د ډېرو شیزونو دپاره استعمالیږي او دا دواړه په هغه وخت کې استعمالیږي کله چې تاسو سره خوا کې غیر چاپېره لنډ خوا کې سیزونه وي، د لنډ شیز دپاره استعمالولی شئ. ورپسې دی ډیټ او دوز. ډیټ هغه یعنی لرې، تاسو نه چې کوم شیزونه لرې وي او یو وي نو بیا ورسره ډیټ استعمالولی شئ. او ورپسې چې دی دوز چې دی هم هغه. د دې دواړو معنا څه شی ده؟ هغه. او دوز د ډېرو شیزونو لپاره استعمالیږي. یعنی دوز آر کارز، هغه موټر دي. نو تاسو ته مونږ په اوس په اگزامپل سره یو سینټینس یو جمله جوړو په دې الفاظو سره. نو مونږ سره دا ویډیو تر اخره. نمبر 1، که تاسو د چا نه پوښتنه کوئ یا تاسو نه څوک پوښتنه کوي چې وټ از دیس یا دا څه شی دی. مثال دا دې ځای کې تاسو سره خوا کې یو برش پروت دی. څه شی؟ برش. او تاسو نه څوک پوښتنه کوي چې وټ از دیس. صحیح شو؟ تاسو به ورته وایئ دیس از ا برش. دیس از ا برش. دا یو برش دی. صحیح شو؟ بیا که نه پوښتنه څوک کوي یو کورسۍ ده یا مثال یو موټر دی که نه، یو ګاډی دی. څوک درنه پوښتنه وکړي چې دا څه شی دی؟ وټ از دیس. یا چا ته پوښتنه کوي چې دا څه شی دی؟ وټ از دیس. د لنډ شیز دپاره استعمالیږي. لنډ خوا کې چې کوم شیزونه لنډ خوا کې پراته وي د لنډ شیز دپاره استعمالیږي. نو دیس او دیز دواړه د لنډ شیز دپاره استعمالیږي. ها، وټ از دیس؟ دیس از ا کار. دا یو موټر دی. ورسره بیا داسې دیس از ا برش، دیس از ا پین، دیس از ا شرټ اینڈ ا لاټ آف تھنګز. داسې ډېر څیزونه نور هم شته چې تاسو ورسره داسې لنډ ویلی شئ. مثال دیس از ا کار، تاسو به ورته څه وایئ؟ دیس از ا ګلاس. دا چشمې دي. ګلاس دې ته په انګلیش کې ګلاس وایي. دیس از ا بوک. که دا چېرته ډېر شي، مثال که دا چېرته ډېر شي، دوه شي یا د دوو نه ډېر شي، نو څنګه به وایو؟ څنګه به ورته وایو؟ دیز آر بوکس. څه شی؟ دیز آر بوکس. دیس از ا موبایل. دیس از ا فریزر. دیس از ا پین. دیس از ا بوک. دیس از ا برش. اینڈ نو د تاسو زده کړل د یو شیز دپاره دیس استعمالیږي. ورپسې دی دیز استعمال هم همداسې دی. یعنی د ډېرو شیزونو دپاره استعمالیږي او خوا کې در سره نږدې وي. یعنی تاسو سره خوا کې اوس یو 3-4 ګاډي ولاړ دي او تاسو د چا نه تپوس کوئ چې دا څه شی دی؟ وټ آر دیز. دا څه شیز دی یا دا څه دي؟ نو تاسو ورله جواب کې داسې ویلی شئ دیز آر کارز. دا موټرې دي، دا ګاډي دي. څه شی دی؟ دا ګاډي دي. او داسې ډېر شیزونه، مثال موبایلې دي. دیز آر موبایلز. دا موبایلې دي. او داسې ورسره برشونه دي. دیز آر برشز. ورسره تاسو سره خوا کې مثال یو تله پرته ده یا ډېرې تلې پرتې دي. یوې تلې لپاره به څنګه استعمالو؟ دیس از ا سکیل. دا یو څه شی دی؟ تله ده. دیس از ا سکیل. دا یو تله ده. او چې ډېرې تلې وي نو دیز آر سکیلز. دا ډېرې تلې دي. څنګه شي؟ مثال دا تلې دي.
د دې لپاره څنګه استعمال کولی شو these are scales دا تلي دي ورپسې دی date او those date او those دا د دې استعمال داسې دی او معنی څنګه ده معنی د هغه یعنی لرې شیز تاسو چې ورته اشاره کولی شئ او ورته ویلی شئ چې هغه نو څنګه به وایو یو سیز دپاره به مثال یو دی یو دپاره ډیټ استعمالیږي او د ډیرو دپاره دوز استعمالیږي ډیټ او دوز د یو دپاره ډیټ د ډیرو دپاره دوز خو چې تاسو نه لرې وي مثال اشاره ورته کوئ چې هغه څه دي که نه یو سکول دی څنګه دی یو سکول دی نو تاسو به څنګه وایئ what is date what is date پوښتنه داسې ده سوال بچانه څنګه کوي what is date هغه څه دي تاسو ورته جواب کې ویلی شئ date is a school date is a home یو کور دی یو سکول دی هغه یو سکول دی هغه یو کور دی date is a car هغه یو موټر دی مونږ سره اوس مثال یو نارنج دی نارنج او د هغې دپاره مونږ وایو چې دا یو نارنج دی یعنې داسې مونږ به نه وایو چې this is a orange نه ځکه چې د اورنج په سر کې او راغلی څه شی راغلی او راغلی او څه شی دی او چې دی واولز دی نو د دې لپاره مونږ بیا څه شی استعمالولی شو ان this is an orange دا یو نارنج دی څه شی دی دا یو نارنج دی نو دې لپاره بیا موږ دا استعمال کولی شو داسې مثال date is an aeroplane هغه یو جهاز دی په ایروپلین کې تاسو وګورئ اول ټکي ای راغلی څه شی دی ای دا واولز دی او واولز کم دي تاسو ته سکرین باندې ښکاري لاندې وګورئ ای ای آی او یو کله چې د ټکي په سر کې اول دا راشي نو تاسو به ورسره او یو څیز یادوئ یعنی یو دی که نه ایم ویلی شي او این هم ویلی شي خو چې کله د ټکي په سر کې دا 5 ټکي د دې 5 ټکو نه یو هم راغلی د دې 5 ټکو نه یو هم راغلی او تاسو بیا وایئ چې مثال دا یو دی نو بیا به څه وایو ان بیا به استعمال د څه شي کوو ان یعنی this is an orange and that is an aeroplane مثال یو چترۍ ده تاسو سره څه شی هغه باران کې سر په باران کې سړی په ځان باندې نیولي وي هغه چترۍ صحیح شو تاسو وایئ چې مثال هغه یوه چترۍ ده that is an umbrella that is a car هغه یو موټر دی او بیا ډیرې دي څنګه دي ډیرې موټرې دي ډیر ګاډي دي څنګه به وایو those are cars هغه ګاډي دي صحیح شو د دې استعمال هم داسې دی ګوره تاسو داسې هم کولی شئ چې لنډ سره یو شیز پروت دی د باره کې م جمله وي او د هغې باره کې م جمله وي څنګه به وایي ګورئ یو شیز دی څه شیز دی دلته م یو موبایل دی که نه او هغه ځای کې م یو موبایل پروت دی یا دلته یو کورسۍ پرته ده هغه ځای کې موبایل پروت دی نو څنګه به وایي this is a chair دا یو کورسۍ ده and that is a mobile او هغه یو موبایل دی او بیا ډېرې کورسۍ پرتې دي د دې باره کې به څنګه وایو these are chairs and those are desk یا those are tables هغه میزونه دي او دا کورسۍ دي څنګه دي دا کورسۍ دي او هغه میزونه دي ها اوس راځو د هیپ او د هیز استعمال کوو په یاد ولرئ چې هیپ کوم ځای کې استعمالیږي او د څه نه بعد استعمالیږي او هیز د څه شي نه بعد استعمالیږي دا ځان سره نوٹ کړئ دا ځان سره ولیکئ په خپلو کاپو کتابچو کې صحیح ده هیپ چې استعمالیږي آی یو وی د او د پلورلز نیم نه پس صحیح شو آی یو وی د او د پلورل نیم نه پس څه شی استعمالیږي هیپ ورپسې بیا هیز شي نه پس استعمالیږي هیز هی شي اټ او سینګولر نیم د دې نه پس څه استعمالیږي هیز او بیا راځو هیپ څه ته وایي او هیز څه ته وایي د هیپ او د هیز معنا یوه ده معنا یې څه شی ده لرل یره چې تا سره یو څیز شته او که نشته بس دغه لرل معنا یې ده که چا نه پوښتنه کوي ډو یو هیو ا پن آیا ته یو پن لري آیا تا سره پن شته نو تا ته به جواب درکړي یس آی هیو ا پن زه یو پن لرم
چا نه تپوس کې چې تا سره پیسې شته څنګه ته چا نه تپوس کې چې آیا تا سره پیسې شته ډو یو هیو منی آیا تا سره پیسې شته اب تا ته وایي چې یا شته یا به درته وایي چې نشته څنګه ورته وایي چې شته یس آی هیو منی او ما سره شته او زه لرم صحیح شو بیا که تا ته وایي چې زه نه لرم یا ما سره نشته آی ډونټ هیو منی زه پیسې نه لرم یا ما سره پیسې نشته صحیح شو آی ډونټ هیو منی یا که تاسو ته چا نه تپوس کوي آیا تا سره موبایل شته تا سره چارجر شته ډو یو هیو ا موبایل ډو یو هیو ا چارجر ډو یو هیو ا پین ډو یو هیو انګلیش بوک ډو یو هیو ا مارکر داسې ډېرې جملې استعمالولی شئ ته سوالیه کې بیا یس I have a mobile yes I have a pen yes I have a charger او زه موبایل لرم او زه پن لرم او چارجر لرم او شته سره بیا ورسره راځو چې مثال زه ستاسو یو ملګری دی لږ وړاندې ولاړ دی تاسو نه د سیخ خوا ولاړ دی او تاسو د هغه باره کې یو بل نه تپوس کوئ دوه کسان ولاړ دی هغه یو مثال وایي چې لکه دې سړي سره چارجر شته که نشته څنګه به وایي او بیا به جواب څنګه ورکوي چې او شته ورسره او که نشته نو مثال څنګه به جواب وایو څنګه به ورته سوال کوو ډز هی هیز ا چارجر آیا هغه چارجر لري نو تاسو بوله جواب څنګه ورکوئ یس هی هیز ا چارجر او هغه سره چارجر شته څنګه یس هی هیز ا چارجر او هغه چارجر لري او هغه سره چارجر شته بیا ورسره موبایل شته که نشته ډز هی هیز ا موبایل آیا هغه موبایل لري یس هی هیز ا موبایل او هغه سره موبایل شته داسې ډېرې جملې هم جوړولی چې تاسو پکې ځان نه ځان ته see you inshallah the next time with another lesson د الله په امان خوشحال او آباد اوسئ